بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو لیدونکو او اوریدونکو او شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په تیر درس کې د محصله قوې موږ د متزلزله په طریقه او انتقال په طریقه لاسته راوړه او په هغه طریقه باندې ان شاء الله پوه شولو او ما په اخره کې تاسو یو کورنۍ دنده در سپارلې وه چې هغه چې اف یو مسایلو 5 نیوټن سره اف یو مسایلو 5 نیوټن سره او اف دوه مسایلو څو سره مسایلو 8 نیوټن سره چې 8 نیوټن قوت است درکړی و چې مال د دوی محصله د انتقال په طریقه سره چې شی لاس راوړي. دا قوې په هغه صورت دا قوې چې شی دی او بل سره موازي دي. کله چې موږ د انتقال په طریقه سره د دوی دوه قوې محصله لاس راوړو نو اف یو قوه راخلو د دوی مبدا د اف دوه قوې د انجام سره چې شی کوو رسموو د 15 نیوټنو دلته لیکي چې اف یو مساوي 15 نیوټن سره د دوی محصله چې لاسته راځي دا خپله اف یو 8 نیوټن جمع 15 نیوټن مساوي له 10 نیوټن سره یا مستقیم په همدغه خپله په دې کې هم تاسې نیوایسئ چې د دې ځای پورې 8 جمع 15 مساوي له چې شته مساوي له 10 نیوټن سره ده چې دا چې شی و دا یې محصله و. ډېر اسانه سوال و خدای چې تاسې حل کړي وي. نو ګرانو زده کوونکو نننی درس مو د مطلقي قوو محصله د الجبري په طریقه ده. موږ تاسې د متزلزله په طریقه سره دوه قوې چې کله د تاثیر ټکي مشترک وي موږ تاسې متزلزله طریقه باندې چې شی وکړو هغه لاسته راوړو. هماغه طریقې نه اوس دلته بیا هم چې شی کوو استفاده کوو. که چیرې دا مو اف یو قوه وي او دا هم چې شي اف دوه قوه وي نو د دوی متزلزله چې موږ تشکیلوو مخکې تاسو په تیر درس کې تاسو ویلي وو د اف یو قوې د انجام څخه موازي د اف دوه قوې رسموو. همدارنګه چې شی کوو د اف یو قوه موازي هم د اف دوه قوې د انجام څخه چې شی کوو رسموي چې موږ تاسو ته چې شی متزلزله په لاس راکوي. کله چې دا متزلزله موږ چې شی کوو د دوی محصله لاسته راوړو نو د دواړو قوو مبدا څخه د متزلزله قطر چې شی کوو متزلزله قطر رسموو. د الجبري محصلې د فرمول لپاره موږ تاسو اف دوه قوې ته چې شی ورکوو امتداد ورکوو او یو عمود رسموو چې یو قائم الزاویه مثلث چې شی کې موږ ته په لاس راکړي. دا یو قائم زاویه مثلث موږ ته چې شی کړو په لاس راکړي. موږ دغه خپل شکل چې شی کړو نامګذاري کوو د ته نوم ورکوو ا او ا بی دا نقطه سی او دا هم چې شی کړو ډي نقطه باندې یادوو. دا محصله مو مساوي له چې سره مساوي له ار سره ده. ښه ګرانو زده کوونکو دلته موږ او تاسې ته دوه مثلثونه په لاس راغلي یو او ډي سی مثلث او بل چې شی بي ډي سی مثلث بي ډي سی مثلث چې شی سو موږ ته په لاس راکړ سو. ګرانو زده کوونکو دغه هم الفا زاویه ده او دا هم الفا زاویه ده. دا زاویې سره مساوي دي. ولې مساوي دي؟ ځکه دوی دواړه د دوه موازاتو دواړو خواو کې چې شي دي دوه خواو کې چې شي موقعیت لري. ښه ګرانو زده کوونکو دا دوه زاویې د موازاتو دوه خواو ته چې شي موقعیت لري او دا دوه زاویې ته د متوافقې زاویې په نامه سره چې شي کې یادوي. یو د موازاتو داخل کې او بل د موازاتو چې شي موازاتو خارج کې چې شي دا موقعیت دا د هندسې چې شي هندسې پورې مربوط موضوعات دي چې ان شاء الله تاسو په هندسه کې یا به مطالعه کړئ یا به ان شاء الله تاسو چې کوئ دا مطالعه کوئ. ښه ګرانو زده کوونکو د او ډي سی مثلث په استفاده او ډي سی مثلث په استفاده سره او د فیثاغورس قرضې په مطابق چې شی کوو له هغه نه استفاده کوو. د فیثاغورس قرضې دا وایي چې یو مثلث کې د وتر مربع مساوي ده د دوو قایم زاویو مجموعې سره یا داسې وایي چې او سی مربع چې مساوي له څو سره ده مساوي له آر مربع سره ده. او سی مربع مساوي له آر مربع دا مساوي ده له او ډي مربع جمع ډي سی مربع او ډي دا مساوي ده له
او ډي مربع جمع سی ډي مربع او ډي مربع جمع ډي سی مربع. ښه ګرانو زده کوونکو دلته له شکل مطابق چې ګورو دغه او ډي په دوو برخو ویشل سي، یو اف 2 ده او بل څه ده بي ډي ده، یو اف 2 ده بل څه ده بل بي ډي ده. دا داسې لیکل شوي چې آر مربع مساوي ده له او ډي مربع او ډي مربع وبخښئ او ډي مربع مساوي ده له او بي جمع بي ډي کل مربع، ځکه مربع جمع څه شی جمع سی ډي مربع. ښه ګرانو زده کوونکو دغه حد ا جمع بي کل مربع شکل څه شی شکل لري چې دا موږ تاسې که چیرې واخلو دا موږ تاسې انکشاف دته انکشاف ورکړو نو آر مربع مساوي سي څه شي او بي مربع او بي څه شي ده او بي مساوي له اف 2 سره. نو دلته مستقیم لیکو چې اف 2 مربع مثبت 2 اول حد ضرب دوم حد 2 اف 2 ضرب بي دي جمع دوم حد مربع بي دي مربع. ښه ګرانو زده کوونکو سی ډي مربع. اوس ګرانو زده کوونکو د دوم مثلث بي ډي سی مثلث په استفاده سره مونږ کولی شو د بي ډي مربع جمع سی ډي مربع قیمت څه شی وکړو لاسته راوړو. نو د بي ډي سی مثلث په استفاده سره نو داسې لیکو د فیثاغورس قرضې مطابق چې بي سی مربع یا د وتر مربع مساوي ده له چی سره مساوي ده له بي ډي مربع جمع سی ډي مربع. ښه بي سی مربع یا د وتر مربع مساوي ده د دوو قایم اضلاع مجموعه سره یا بي ډي مربع جمع ډي سی مربع. نو دلته بي ډي مربع جمع سی ډي مربع بي ډي مربع جمع سی ډي مربع مساوي ده له چی سره بي سی مربع. خپله بي سی مربع مو دغه بي سی مربع مساوي له چی سره مساوي له اف یو سره ده. نو داسې لیکو چې د دې قیمت راخلو په معادله کې وضع کوو. نو آر مربع مساوي ده له اف 2 مربع مثبت 2 اف 2 ضرب بي دي جمع اف یو مربع، ځکه دغه خپله بي ډي مربع جمع سی ډي مربع مساوي له چی سره مساوي له اف یو مربع، ځکه وتر خپله اف یو دی. ښه ګرانو زده کوونکو اوس د بي ډي قیمت پیدا کولو لپاره دلته ټول معادله مونږ ته لاسته راغی. صرف بي ډي څه شی ده بي ډي دلته مونږ تاسو ته مجهول ده. اوس د بي ډي قیمت لاسته راوړلو لپاره د الفا زاویې کوساین څه شی کوو کوساین لاسته راوړو. دلته راځو دلته لیکو چې کوساین د الفا زاویې مساوي ده له چی سره کوساین زاویې باندې تاسو پیږئ چې کوساین د زاویې مساوي ده مجاور ضلع پر وتر. مجاور ضلع د دې څه شی ده بي ډي ده. نو لیکو چې بي ډي پر څه شی پر وتر څه شی ده اف یو ده. نو دلته که طرفین وسطین کو نو بي ډي به مساوي سره چی شی اف یو ضرب کوساین د الفا یا کوساین د تیتا سره. دا قیمت د بي ډي که چیرې مونږ راواخلو په خپله معادله کې رابطه کې وضع کړو نو آر مربع به مساوي سي له دا که چیرې مونږ راواخلو منظم یم کو یا داسې لیکو چې اف 2 مربع مثبت 2 اف 2 ضرب د چی شی د بي ډي قیمت پر ځای هغه راخلو اف یو ضرب کوساین د الفا جمع اف یو مربع. که چیرې دا مونږ منظم کو نو لیکو چې آر مربع مساوي ده له اف یو مربع مثبت اف 2 مربع مثبت 2 اف یو ضرب اف 2 ضرب کوساین د الفا. که چیرې اوس د دواړو خواونو موږ څه شی وکړو جذر واخلو نو دا به مستقیم داسې جذر واخلو دا به جذر واخلو مربع د جذر سره به خلاص آر به مساوي سي اف یو مربع مثبت اف 2 مربع مثبت 2 اف یو ضرب 2 ضرب کوساین د الفا سره. چې دا رابطه و چې موږ تاسو څه وکړو په اثبات ورسوو. اوس ګرانو زده کوونکو د دې رابطې په اساس یا د دې رابطې په واسطه باندې موږ کولی سو د دوو قوو محصله د الجبري په طریقه څه شی وکړو په لاس راوړو. تاسو ځان سره دا یادداشت کړئ د موږ درس به انشاءالله ادامه ولري. ښه ګرانو زده کوونکو رابطه خو ثبوت کړو چې آر مساوي ده له چی سره اف یو مربع مثبت اف 2 مربع مثبت 2 اف یو ضرب اف 2 ضرب کوساین د الفا د جذر مربع لاندې. اوس خصوصي حالتونه څه شي دي؟ خصوصي حالتونه دلته
موجود دي. که چیرې زاویه مو مساوي له چی سره الفا مو مساوي ده له صفر سره وي. که چیرې زاویه مساوي له صفر سره نو کوساین د 0 درجه مساوي له چی سره مساوي له یو سره ده. نو دا رابطه به کومه شکل غوره کړي ځان ته آر به مساوي سي له F1 مربع مثبت F2 مربع مثبت دا کوساین د الفا چې مساوي یو سره یو ضرب دا به درته خپل همدغه 2 F1 ضرب F2 د جذر لاندې دا خپل دا هغه مطابقت د A جمع B کل مربع مطابقت شي کې شکل ځان اختیاري چې R مساوي ده له F1 مثبت F2 کل مربع شکل چې شي کې ځان اختیاري. کله چې دا مربع د دغه د جذر سره خلاص کو نو R به مساوي سره F1 جمع F2 سره. ښه ګرانو زده کوونکو کله چې د دوو قوو ترمنځ زاویه مساوي له صفر سره سي مونږ کولی سو له دغه R F1 جمع F2 مربع سره څه شی وکړو له دې نه استفاده وکړو. لکه مخکې ما تاسو کورنۍ دنده درکړې په همدغه طریقه F1 جمع F2 کې 8 جمع 15 کې مساوي له څو سره مساوي له 14 سره سو. ښه ګرانو زده کوونکو دوم خاص حالت چې دی که چیرې زاویه مو مساوي له څو سره سي مساوي سي 180 درجو سره. هغه هم موږ تاسو مخکې کار کړی که چیرې داسې موږ یو جسم ولرو یو نفر دې خواته یې کش کړي او بل نفر چې شوي کې دې خواته یې کش کړي یعنی د دوی ترمنځ زاویه څو سي 180 درجې سي. کوساین د 180 درجې مساوي له څو سره ده کوساین د 180 درجې مساوي ده له منفي 1 سره. کله چې دغه کوساین د منفي 1 د کوساین د الفا پر ځای دلته وضع کو نو دغه علامه به مو څه شي سي منفي سي. نو R به مساوي سره F1 مربع مثبت F2 مربع مثبت منفی مثبت 2 F1 ضرب F2 ضرب منفی 1. کله چې دا ضرب منفی کو دا علامه مو څه شي کیږي دا علامه مو منفی کی. نو دا سلی کو چې R مساوي ده له F1 مربع مثبت F2 مربع منفی 2 F1 ضرب F2. ګرانو زده کوونکو دغه هغه حالت ځان ته اختیاروي د مطابقت هغه حالت څخه هغه حالت دی چې R مساوي ده له F1 منفي F2 کل مربع حالت یا A منفي B کل مربع حالت چې شي کې ځان ته اختیاروي. که چیرې دغه مربع د دغه جذر سره مون خلاص کو نو R به مساوي سي له څو سره F1 منفي F2 سره. نو دې رابطې څخه مونږ کار اخلو هغه وخت چې دوو قوو چې شي دوو قوو جهتونه یو بل سره مخالف وي. دریم حالت کې ګرانو زده کوونکو که چیرې د قوو ترمنځ الفا زاویه مساوي له چی سره سي مساوي له 90 درجو سره سي. کوساین د 90 درجو په دې پیو کوساین د 90 مساوي له څو سره ده مساوي ده له 0 سره یعنی کوساین د 90 درجو مساوي ده له څو مساوي ده له 0 سره. اوس ګرانو زده کوونکو که چیرې کوساین د الفا 0 سي نو دغه قسمت به ټول څه شي سي دا قسمت به ټول 0 سي. نو R محصله چې موږ لاس راوړو نو لیکو چې F1 مربع مثبت F2 مربع جمع 0 خو هیڅ معنا نه لري. دنه به څه شي کول دنه به بيخي تیریږو که چیرې د دوو قوو ترمنځ زاویه څه شي وي زاویه 90 درجه کوساین د 90 0 او د رابطې په اساس باندې موږ څه شي کوو دغه لاس راوړو. ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نن متلاقي قوو محصله د الجبري په طریقه سره ثبوت کړ. موخه مو همدغه و چې باید ثبوت شي چې ثبوت شو خدای کې چې لغه نه تاسو استفاده کوي بیا هغه څو خاص حالتونه و چې درې خاص حالتونه و هغه مو څه شي کو دلته یادونه وشکو. سوالو لپاره وخت نشته بیا په راتلونکي درس کې به ان شاء الله دغه رابطو باندې به کار کوو او سوالونه تاسو ته شي کو سوالونه به حل کو تر بیا چې بیا حاضرېږم تاسو درنه چوپړ کې تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم. ښاد بریالي اوسئ. یا الله پامان.